دا یو تپوس ترې شوی دی چې یوه ښځه ده د خپل خاوند نه خوله غواړي او منځ کې غټ اختلافات دي، لیکن خاوند خوله نه کوي ورسره او حاضرېږي نه، 2 کاله وشو ماشومان هم دی او حاضرېږي نه. د دې به حل څه وي؟ نو حل یې هم دا دی چې په دې کې راپورټ وکړی شي حکومت ته او د حکومت په واسطه باندې دې حاضر کړی شي، نو حکومت به د ده په زور باندې بیا خوله عوالي، ځکه دا د دې زنانه حق دی. لکه څرنګه چې ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه دغه بیبي راغلی او نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې ثابت بن قیس دغه سره زما ټیم نه تېرېږي. نبي ورته وفرمایل کوم باغ چې تعالی په مهر کې درکړی هغه ته واپس کړې؟ ویل هغه ورته واپس کوم. نو نبي صلی الله علیه وسلم راوغوښتو ثابت بن قیس ورته ویل هغه باغ واله او دا ښځه چې کوم دی نو دا پرېږده. نو لهذا د حکومت په واسطه باندې دې نه بیا خوله اخیستل پکار دي. دا یو سوال کړی شوی دی چې یو طالبه ده او هغه ډېره ذهني کمزورې ده، سبق بیخي نشي یادولی، نو آیا دې ته مخکې سبق ورته ښودلی شو که نه؟ جواب دا دی چې سبق به ورته مخکنی خامخا ښایي. دې سوال باندې زه سم پوه نه شوم دا ښودل څه مطلب دي؟ چې مخکې سبق ورته یاد نه وي ورته خامخا ښایي، چې هغه ته یاد نه وي نو د هغې د ښودلو څه د هغې د سبق بیا څه مطلب شو؟ مطلب هم د هغې دا دی چې زه سبق یاد کړم نو چې مخکې سبق ورته یاد نه دی اول به ورته هغه ښیوئ، وروسته ورته بیا نور سبق ښیوئ. دې ملګري تپوس کړی دی چې د تهجد لمونځ د اذان نه 15 منټه مخکې کېږي او که نه کېږي؟ جواب دا دی چې د تهجد لمونځ د سبا د راختو پورې کېږي او د اذان علامه د سبا د راختلو دغه ټیم پورې بالکل کېږي. که 2 رکعاته پکې ته کولی شي هم کولی شي پکې، که 4 پکې کولی شي 4 پکې وکړه. چې اذان نه شوی خو چې کوم اذان په سیر ټیم باندې کېږي، یو اذان خلک اکثر 10 منټه او 15 منټه 20 منټه مخکې کوي، هغه مراد نه دی، بلکې سبا صادق راختل مراد دی. نو چې کوم صحیح اذان وي چې د سبا د راختو په ټیم کې کېږي نو هغه پورې ته هر څومره لمونځ وي نو هغه کولی شي. دې ملګري تپوس کړی دی چې موږ په داسې کلي کې اوسېږو چې هلته ټول احناف دي، نو موږ په د مازدیګر لمونځ څنګه کوو هغې سره که نه ځان له؟ جواب دا دی چې احناف چې کني پای پسې لمونځ کېږي چې کله هغې لمونځ هغه صحیح کوي منظر ځرې نه کوي او خلاف یې سنت یې نه کوي نو بالکل به کېږي. زموږ مسلمانان وروڼه دي نو پای پسې لمونځ هغه کېدلی شي. خو د مازدیګر لمانځه سره به څه کوئ؟ د مازدیګر لمونځ کې تفصیل دا دی که چېرته هغې مازدیګر لمونځ داسې وخت مکروه ته رساوه، لکه بعضې علاقو کې داسې شته دی چې بعضې خلک هغې د وخت مکروه ته رسوي دا نور زیړی شي نو بیا دا لمونځ به ځان له کوي، لکه دا په حدیث د ابوذر رضی الله عنه وغیره کې راغلي دي چې نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته فرمایلي چې کله داسې حکمرانان په تاسو باندې راشي چې هغې لمونځ د خپل ټیم نه وروسته کوي نو دا لمونځ په خپل ټیم باندې کوئ تاسو او بیا د هغې سره په مانځه کې شریکېږئ، دا به ستاسو لپاره نفل وي، د دې وجه نه چې هغې باندې تهمت ونه لګوئ چې دا زموږ مخالف دي ګڼي. نو دغه شان اوس هم دا حکم دی چې که چېرته داسې یو مسجد وي چې پای کې خلک دا لمونځ د خپل ټیم نه وروسته کوي مکروه ټیم ته یې رسوي نو بیا ځان لمونځ کول پکار دي. او که چېرته دا لمونځ هغې مکروه ټیم ته نه رساوه خو نور د عام د حدیثو نه لږ وروسته کوي خو مکروه ټیم نه وي نو بیا د هغې سره د مازدیګر لمونځ کې شرکت کول پکار دي، ځکه جمعي ثواب هغسې وایي. دا یو تپوس ترې شوی دی چې په موږ باندې ډېر زیات قرض دی او زموږ کور هم خپل چې کوم دی هغه ایښلی شوی دی نو موږ ډېر په تکلیف کې داسې څه دعا راته وښیو چې الله زموږ دا مسلې حل کړي. د هغې خو حلونه په قرآن حدیث کې هغه ډېر شوي دي. یو نبي صلی الله علیه وسلم هغه ښودلي موږ ته او بل په قرآن کې هم شته دی، په حدیث کې هم شته دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې په چا باندې قرض وي که نه، یو صحابي ته ویلي نو دا دعا کوه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. داسې نور هم دعاګانې شته دي او په دې کې هغه اسباب طلبول پکار وي چې کوم اسبابو سره په رزق کې پراخي راځي، لکه هغه یو څو ذکر کوم زه مختصر. یو تقوا پرهیزګاري، د ګناهونو ځان ساتل. قرآن کې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. چا چې د الله نه یره کوله نو الله به د مشکلاتو نه د خلاصي ځای وګرځوي ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق پر داسې ځای نه ورکړي د به ګمان هم نه وي. نو تقوا کول پکار دي، پرهیزګاري کول پکار دي. دویم چې کوم دی نو هغه د مانځه اهتمام، چې کله د مانځه اهتمام کوو چا نو لهذا الله به د دې په رزق کې هغه پراخي راولي، قرضونه مرضونه به الله ختموي. او دریم چې کوم دی خپلولي پالل، حدیث کې راغلي من احب یبسط له فی رزقه وان سأله فی اثره فلیصل رحمه. سو غواړي زما دی رزق پراخه شي، زما دی عمر سیوا شي نو خپلولي دي پالي. او څلورم چې کوم دی نو هغه صدقې کول دي. او پنځم چې کوم دی هغه استغفار، ډېر استغفار غواړي، لکه الله قرآن کې ذکر کړي دي انبیاء باره کې مخکې انبیاء فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار غواړي، باران بالا ټیم په ټیم باندې کوي، مالونه به الله سیوا کی، زمون به سیوا کی، باغونه نهرونه به درکې، دا اسباب اختیارول پکار دي.